د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که موږ طالبان د افغانستان په یو توکم او ژبه پورې تړلی وګڼو دا بې انصافي ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې وویل که موږ طالبان د افغانستان په یو توکم او ژبه پورې تړلې وګڼو دا بې انصافي ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر وایي قومي او ژبني تعصبونه د افغانستان درد دوا نه ده. شاه محمد میاخیل د وینا د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې افغانستان ته په ملي سترګه وګوري او قومي او ژبني مسایل پرېږدي. د یو ډیپلوماتیک افغانستان لپاره د وینا څلورمه غونډه د دوشنبې د طالبانو مخالفې سیاسي او مدني شخصیتونو په ګډون د احمد مسعود د پخواني حکومت د امنیت شورا د سلاکار رنګین دات فرسپنتا او محمد محقق په ګډون جوړه شوه. د اسلامي وحدت ګوند مشر د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لارې نقشې د جوړولو لپاره یو لړ غونډې کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.